4000 essential English words. دا د انګلیسي ژبې د زده کړې نړیوال انګلیسي میتود دی چې له یو کتاب څخه پیل تر شپږم کتاب پورې دوام کوي. د دې کتاب ترلاسه کول خورا اسان دي. تاسې دا کتاب په ټولو کتاب پلورنځیو کې ترلاسه کولی شئ. او که چیرې تاسې انلاین زده کړه غواړئ یا غواړئ چې دا کتاب انلاین ترلاسه کړئ، تاسې یې په ډېر اسانه توګه ترلاسه کولی شئ. یوازې پر ګوګل ولیکئ 4000 essential English words book 1. تاسې به ډېر داسې لینکونه ترلاسه کړئ چې دا کتاب ترې ډونلوډ کړئ. او که چیرې تاسې دا هم نشئ کولی، له موږ سره د وتساپ له لارې تماس شئ او په وتساپ کې میسیج پرېږدئ. موږ به درته د انګلیسي ژبې 4000 essential English words لومړی کتاب درواستوو. راځو د دې کتاب د لومړي مخ په لور، لومړی یونټ او لومړی پاڼه نن په دې درس کې تر څار لاندې نیسو، په دې هیله چې تاسې تر پایانه سره پاتې شئ او دا ویډیو د هغو ملګرو سره شریکه کړئ چې د انګلیسي ژبې زده کړې ته ضرورت لري. په تیره په بهر کې هغه ماشومان او زده کوونکي د انګلیسي ته ډیر ضرورت لري چې هلته د انګلیسي او پښتو د کتابونو ترلاسه کول سخت دي. دوی کولی شي چې په انلاین توګه دا کتاب په ډیره اسانه توګه زده کړي. یونټ 1 لومړی یونټ افریډ، ډار، ویره. The woman was afraid of what she saw. The woman was afraid of what she saw. The woman was afraid. د ښځه په ډار کې وه of what she saw، څه چې دی ولیدل. agree موافق کیدل یا جوړ راتلل. I agree with you، زه له تا سره موافق یم. دلته ای زده کوونکی وایي The food is very good in that restaurant. په هغه رستورانت کې د غذا ډیره ښه وه. B وایي I agree with you، زه له تا سره موافق یم. angry غصه، angry غصه یا قار. تاو She didn't do her homework. She didn't do her homework. دی خپله کورنۍ دنده سرته ونه رسوله. So her father is angry. نو د دې پلار په غصه دی یا په قهر دی. arrive رسیدل، arrive رسیدل یا راتلل. arrive رسیدل یا راتلل. The bus always arrives. The bus always arrive at the corner of my street at 4. The bus always arrives. The bus همیشه راځي at the corner of my street. دا زما د کوڅې څنډې ته یا ګوټ ته at 4 په 4 بجو. The bus always arrives at the corner of my street at 4. The bus همیشه را رسیږي یا راځي at the corner of my street، زما د کوڅې کونج یا ګوټ ته at 4 په 4 بجو. attack جنگ کول یا جګړه کول. حمله کول، گزار کول. The man with sword، د سړی له نیزې سره attacked، برید یې وکړ at the other man first، په لومړی په هغه بل سړي برید وکړ. یا The man with sword attacked the other man first، دا د نیزې لرونکي سړي یا هغه چا سره چې د نیزه ورسره د attacked برید یې وکړ at the other man first، په لومړی په هغه بل سړي. bottom بیخ یا لاندنۍ برخه. تلای The bottom of my shoe has a hole in it. The bottom of my shoe has a hole in it. زما د بوټونو لاندنۍ برخه سوری لري یا زما د بوټ لاندنۍ برخه سوری ده یا په بله معنه زما بوټ تلی سوری دی، زما د بوټ تلی سوری دی. clever هوښیار، ځیرک. clever You are a clever boy.
ته یو ځیرک هلک یې. You are a clever teacher. ته یو هوښیار یا ځیرک ټیچر یې. نو دلته یې استعمال دی. The clever boy, د هوښیار هلک thought فکر یې وکړ of a good idea د یوې ښې نظریې په هکله. Cruel ظالم یا سخت زړی. ظالم. The cruel man yelled at his sister. The cruel man yelled at his sister. دا ظالم سړی یا بېرحمه سړی غورځی وکړ یا یې کریغه وکړه at his sister د هغې پر خور باندې. The cruel man yelled at his sister. دا ظالم سړی په خپله خور ور چیغه کړه. داسې معنی هم سمه ده. Finally بالاخره په پای کې. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. هغه د 15 ساعته منډې وهلې وروسته بالاخره اخري لاین ته ورسېده یا د ختم میدو لاین ته ورسېده. Hide پټول یا پټېدل. The other children will hide. د نور ماشومان به پټ شي. While you count to 100. ته چې کله تر سلو حساب کوي د نور ماشومان به پټ شي. 4000 essential English words. لومړی یونټ لومړی صفحه په همدې ځای پای ته رسوو. خو یو ځلې بیا یې مانو او همدارنګه همداسې تکرار ته راځو. Afraid ډار. Agree موافق کېدل. Angry غوسه کېدل. Arrive رسیدل. Attack برید کول. برید کول یا جنگ کول. Bottom تلای یا بیخ لاندنۍ برخه. Clever ځیرک هوښیار. Cruel ظالم سخت زړی. Finally بالاخره. Hide پټېدل یا پټول. The woman was afraid of what she saw. The food is good in that restaurant. I agree with you. She didn't do her homework, so her father is angry. The bus always arrives at the corner of my street at 4. The man with sword attacked the other man first. The bottom of my shoe has a hole in it. The clever boy thought of a good idea. The cruel man yelled at his sister. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. The other children will hide while you count to 100. Thank you for listening and share this video with your friends. Thank you.